او منګه هغه ملګرو له تیزي ورکوو چې کوم ملګري په دې شعر و شاعرۍ کې ول الله پوهه ورکړي په کار ده چې د خپل شعر و شاعري د اسلام د خدمت دپاره استعمال کړي لکه څنګه چې د شاعران لګیا دي په علماو پورې او په دین پورې خاندي زما خپل د شعر و شاعرۍ سره ډېر شوق دی او خصوصا د عربي د شعر و شاعري زه ډېره ګورم بلې د پښتنو دا پکې هم ګورم نو زموږ په دې شاعرانو کې اکثرو شاعرانو کې دا بیماري ده چې د الله سره د پیغمبر سره د جومات او د مولا سره یې نه لګي دوی چې کله په شعر و شاعرۍ کې په چا پورې خاندي نو یا به په جومات پورې خاندي او یا په مولا پورې خاندي په کار ده چې د دې په جواب کې هغه شاعر چې هغه د الله سره محبت او د پیغمبر سره محبت او د جومات سره محبت او د علم او د علماو سره محبت په کار ده چې هغه جواب ورکړي دی به څه یو شعر و شاعري به څه غریب چې ته د شرابخانې نه وتی نه دی په شاعرۍ کې ساقي جام راوړو ساقي تش کو ساقي راوړو ساقي ډک کو ساقي سترګې سرې وي او ساقي سترګې سپینې وي مړه تا ته ګوره شاعرۍ تېرې وه په دې شاعرۍ خو درځه د خپل بوټان پاکومه چې ساقي پکې کته بره کېږي شعر و شاعري خو هغه ده چې الله دین ته پکې مرسته میلاو شي یو قوم ترقي وکړي دا هم ښکلې شاعري ده شاعري وکړه یو قوم د تعلیم طرف ته راوبله د ښکلي اخلاقو طرف ته راوبله ته زما ځوان ته څه وایې ساقي راغی جامې ډک کو ساقي راغی جامې تش کو دنیا کم ځای ته ورسېدې ته د اوسه پورې به ساقي کته او ساقي بره سرې سترګې راواړولې او زلفې په مخ راواړولې د پانزیب نه شرنګ وویستو د دوی شاعري دغې کې تاویږي راتاویږي ما ورته ووایي زړه مې در کړی دی او هغې وایي ژوند مې در کړی دی او ما ورته زړه دې سېزلی دی او هغې ورته زما هغه دې د پوخانې ګیرې کړی دی په دې خوب د پاسه را ګړې وړې وې دغه جنکو خیالي به کله جنکۍ یادوي او والعیاذ بالله بعض شاعران خو هغه دي چې هغه د ښایسته هلکان په شاعرۍ کې یادوي او بعض د الله سره مقابله کوي لکه یو شاعر وایي الله په موږ دې نشه بنده کړه او نشه دې حرامه کړه او پیدا دې کو انګور یعنې مطلب په الله اعتراض کوي چې ته انګور پیدا کو د انګور نه نشه پیدا کېږي نو په موږ یې فیصله بندوي بعض وایي الله په خپله ښایسته او ښایستې خوښ دی او موږ دې منع کړو چې تاسو به پردو زنانو ته نه ګورئ نو په خپله خو دې ښایست خوښ دی او موږ دې منع کړو دا مو ځان ته شاعران وایي دوی وایي موږ شاعري کوو نه دا قسمه شاعري په دې باندې الحمدلله موږ د لارې کوڅې صفا کوو سره ورته ګورم نه په کار ده چې دې میدان ته نن سبا یو دا شی چې راوتی دی د فیسبوک او دا موبایل یو هر سړی مولا هم دی او هر سړی شاعر هم دی کمره کې به ځان ته ایښودی بیان به سټاټي له پاسه یې په خپله لیکلي شیخ الحدیث او شیخ القرآن مفسر زمان مجتهد العصر په کمره کې دننه ناست دی په توره تیاره کې بیان کوي ابل یې ښودی دی هغه د دې زمانې شاعر دی او هغه شعر و شاعري کوي شاعران هم ډېر شوي دي مولیان هم ډېر شوي دي بیانولو والا هم ډېر شوي دي سیاست والا هم ډېر شوي دي هر شی ډېر شوی دی چې د کله نه دا شی راوتی اسان کار دی بس ویډیو دا چلاو دا شي ځان ته لګولی دی نن بیا هم بیان دی په دې مسله باندې شروع وکړي ښه چې ته پرې رد وکړي نو چې تا پرې رد وکړي نو ځان له دې جاښه وکته ځکه چې دا خو به دې سره کار نشته خو څوک یې پېژني نو هغه په تا پورې به ونښلي د چې دا وي دی په خپله پوهېږي د چې دا وي داسې او د علم یوازې دوی سره شروع به وکړي نو نن سبا داسې دور دی چې شاعران پکې څه دي ډېر شوي دي نوي نوي نومونه او سیرې بازار ته راوتي دي د شاعرۍ په نوم باندې چې هغوی په شاعرۍ کې خاندي په الله پورې او په دین پورې ابلز مې د یو شاعر شاعري اورېده وي ما ته اوس دوی د مولا سره او د جومات سره نه لګي وایي ته خو ما جومات ته بوځي خو زه عادت یم د شرابو او زه عادت یم د
د سندرو یعنی مطلب دی جماعت کې به سره به دغه کومه نه مذاق تر الله په دین پورې داسې قسمه شاعري دا به نه نشر کوئ نه به یې خوښوئ او چې کله ته د داسې شاعر شاعري نشر کړه چې هغه په الله پورې خاندي یا په دین پورې خاندي یا په قرآن او په حدیث پورې او یا په ګیره پورې یا په مولا پورې ته ورسره په دې ګناه کې ښه برابر شریک یې دا خبره زه علی بصیرت کوم ولې لکه چې ما ډېر دینداري لیدلي چې دغه شاعرانو دا شاعري نشر کوي او د دې شاعرانو سره شاته موسیقي هم لګېدلي دی د اکثره دغه موسیقي یې نشر کړي لږ بریک ووایه د شعر دا بټن به بیا ووایه دغه کټ کې ورته پراته یو دا بټن چې وایي مخکې 1,00,000 پیري ته سوچ وکړه د قیامت په ورځ به تپوس کېږي دا څه چې نشر کړو صرف دا نه دی چې بس ګوره او نشر کوئ ګوره او نشر کوئ او بیا چې د درس ټیم راشي او د دیندارۍ ټیم راشي نو بیا زموږ د ټولو ملاګانې ماتي خو دې جاخۍ ته او دې فتنې دپاره ټول څه یو ښه تکړه یو ښه نران یو دا اوس دا روژه روانه یې که نه ته دې ملګرو ته ووایه وایي داسې کار کوئ چې کوم سړی غریب وي په دیره کې او تاسو ته پته دی چې کار یې نشتی ده ته دا ووایه د دې روژې انډیوالي به تا نه موږ نه الو 200 ده موږ به یې ورکړو 300 ده موږ به یې ورکړو ما زموږ ځاله غریبي ده بیا د نیټ په دوکان کې وي نه په 4,500 ځان ته کارډ اچوي په 4,500 500 300 200 باندې کارډ صرف دې لپاره اچوي چې حرام پکې ګوري داسې بانه جوړه کړي دا بعضې موږ پکې درسونه ګورو درسونه په میموري کارډو کې میلاویږي خبره مې دې پورې راواغسته چې د داسې شاعرانو شاعري به نشر کوئ نه به یې نشر کوئ بلکې دا خو اعلان د دشمنۍ دی د دین سره که تاسو نشر کړو الله دې موږ د دین سره د دشمنۍ نه دې الله موږ ساتي او څوک چې د دین سره دشمني کوي الله دې ورسره هغه څه وکړي چې د څه حق ده